شپېته کلن بوډا د خپلې ښایسته انګور سره د شرابو څښلو وروسته څه وکړل؟ دا د عبرت ډکه کیسه راسره په همدې ویډیو کې وګورئ. سلام دوستانو، یو ځل بیا هم درته ښه راغلاست وایم. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د زنګ نشان هم ووهئ. د پاکستان کراچۍ ښار کې یو کس چې عادل نومیده، مور یې وفات شوې وه او پلار یې ژوندی و چې 80 کاله عمر یې لرلو. کله چې عادل دوبۍ ته لاړو نو خپله ښځه یې خپل پلار ته پرېښودله تر څو د هغه خدمت وکړي. د عادل ښځه صنم نومیده چې ډېره ښایسته جینۍ وه. عادل او صنم دواړو په کالج کې یو ځای سبق ویلی و چې بالاخره دوی دواړو د مور او پلار په خوښه واده وکړ. عادل ته په دوبۍ کې ډېره ښه وظیفه پیدا شوه. ده کولی شول چې خپله ښځه هم له ځان سره دوبۍ ته بوځي، خو ده د خپل بوډا پلار د خدمت په خاطر خپله ښځه په کور کې پرېښوده. صنم د خپل خاوند پلار ته د خپل پلار په څېر عزت ورکولو، خو صنم ته دا نه وه معلومه چې دا بوډا خو شرابي دی. عادل خپل پلار ته څو ځله مخکې هم ویلي وو چې شراب مه څښه، خو ده نه پرېښودل. بالاخره یوه شپه د زیات شراب وڅښل. کله چې ویده کېده نو د عادل پلار خپلې انګور صنم ته سختې کنځلې وکړې، خو صنم څه نه وویل او ارام ویده شوه. د بوډا چې کله هم د نشې نه رابیدار شو نو صنم ورته وویل چې بابا، ته خو بوډا سړی یې، نشې پرېږده او عبادت وکړه او د آخرت لپاره تیاري ونیسه. بوډا چې دا خبره واورېده نو سخت په غوسه شو او ویې ویل چې ته ماته د بوډا نه څنګه وایې؟ اوس به زه تاته دا معلومه کړم چې زه بوډا یم او که ځوان. په دې وخت کې صنم زیاته خفه شوه او خاوند ته یې په موبایل کې ټول حال وویلو، خو خاوند ورته وویل چې زه 3 یا 4 ورځې پس درځم او ته مه خفه کېږه، هر څه به سم شي. عادل بیچاره ته دا پته نه وه چې په دې 3 یا 4 ورځو کې به څه کېږي. بله شپه یو ځل بیا همدې بوډا شراب وڅښل. کله چې نشه شو نو د صنم کوټې ته ورغلو او په صنم باندې د خوب په حالت کې په ډېرې بې شرمۍ سره جنسي زیاتی وکړ. صنم کوشش وکړ چې ځان ترې خلاص کړي، خو کامیابه نه شوه. په دې وخت کې د صنم لاس ته یو کوتک په لاس ورغلو او په بوډا یې ګوزار وکړ او بوډا یې په سر ووهلو چې ځای پر ځای مړ شو. څو شېبې وروسته په کلي کې شور او غوغا جوړه شوه چې صنم خپل خو سر مړ کړی دی. په دې وخت کې پولیس راغلل او صنم یې بندي کړه او بوډا یې دفن کړ. کله چې 3 یا 4 ورځې پس عادل د دوبۍ نه خپل کور ته راغلو نو اول لاړو د پولیسو سټیشن ته او پولیسو ته یې وویل چې په دې قضیه کې زما ښځه نه ده ګنهګاره، بلکې ټول مشکل زما په پلار کې و. نو پولیسو هم دا خبره ورسره ومنله او صنم یې ورته خلاصه کړه. دوی دواړه بیرته دوبۍ ته لاړل او بیا تر اخره هم را نغلل. دوستانو، که موږ او تاسو فکر وکړو دا یوه ډېره زیاته د عبرت ډکه کیسه وه. د دې ټولې پیښې لامل څه و؟ دا هم شراب څښل و. شراب یوه داسې نشه ده چې ډېر کسان وایي چې که څوک شراب وڅکي نو دی داسې لیونی شي چې په خپله خور او مور هم نه وي تړلی. ډېر کسان دي دوی شراب وڅکي او داسې هم شوي دي چې د خپلې مور یا خور سره زنا وکړي. همداسې که چېرته یو څوک شراب وڅکي نو په دې وخت کې د ده نه ایمان، حیا، هر څه لاړ شي او دی په دې وخت کې بېایمانه وي تر څو چې بیرته له نشې نه وي وتلی. او که په دې حالت کې یو څوک مړ شي چې شراب یې څښلي وي نو دغه کس به مردارېږي او جهنم ته به ځي. همدارنګه د شرابو څښلو زیات طبي نقصانات هم شته چې د زړه سرطان او نورې مریضۍ ورڅخه پیدا کېږي. او بل دا چې د شرابو څښلو له وجې زیات جرمونه هم کېږي، زناوې کېږي او د موټرو ټکرونه کېږي. نو له تاسو هم هیله لرو چې دغه پلیت عمل ته ورنږدې نه شئ. او که ستاسو په کورنۍ یا خپلوانو کې څوک داسې وي چې هغه شرابي وي نو تاسو ورته نصیحت وکړئ او له دغه کار یې راوګرځوئ. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو درسره لایک، شیر کړئ او چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.